السلام علیکم په فیسبوک باندې به تاسو ملګرو کتي وي چې د شیراز په نامه باندې یو ځوان دی چې هغه د عوامي نیشنل پارټۍ سو عہدیدار هم وو د هغې سره سره یو صحافي هم ځان ګڼي هغه څه بد رد ویلي یا څه کنزل کړي دي د منظور پښتین محترمه چې کوم مورکۍ د هغې ته یې کنزل کړي دي او د هغې رور یې پکې بیا منشن کړی دی امان الله خان غازي امان الله خان چونکې زما ملګری دی غازي امان الله خان موږ سره پاتې شوی دی یونیورسټۍ کې نو ډیر زیات افسوس خبره ده چې داسې خلک چې هغه یو مزاحمتي تحریک کی او ځان ته یو د اویرنس نوم هم ورکوي چې موږ اویرنس پلاول غواړو موږ د باچا خان پیروکار یو موږ د سپندر ولی دغه یو موږ د ولی خان پیروکار یو موږ د غنی چې کوم دی پیروکار یو هغه خدا سے مبارزه کړي چرته هم نو هغه انګریز تم کنزل نه دی کړي اگر چې انګریز په انګلیش نه پیدو باچا خان د خپل مونږ کله کله پښتو کې خبرې کوو د خلیم یو خبره وزي هغه کنزلم باچا خان نه دا کړي داسې قسم الفاظ استعمالول دا د سشي اشاره ور کوي زه دا نه وایم چې دا کنزل به د چې کوم دی داسې بغیر څه د وجې نه کړي شاید چې داسې څه د مخکې نه د دوی کنټروورسي روانه وه په دې فیسبوک باندې یو بل ته په کمنټس کې څوک باچا خان ته لګیا څوک سپندر ولی ایمل ولی ته لګیا بیا غیر لګي منظور پښتین ولی وزیر او د هغوی مشران کنزل لکه د دې مطلب څه دی د دې مطلب او نقصان د دې دا دی مین چې د دې په منځ کې چې کوم دی یو تفریق پیدا کی او تفریق چې کله پیدا شي نو دواړه مزاحمتي قوتونه چې کوم دی یو پارلماني سیاست باندې چې کوم دی د قام مبارزه کوي دویم چې کوم دی غیر پارلماني دی خو غیر سیاسي خو نه دی کنه غیر پارلماني مطلب دا نه چې دا غیر سیاسي شو البته د دوی په منځ کې خبره ترې روان وي د دې نه مخکې ملولیم دا خبره کړې وه چې منظور پښتون چې کوم دی هغه چې د حق یو لوی علمبردار دی چې دی په حق دی نو دی وجني ولې نه یا دی چې کومه دی لکه دی نیسي ولې نه نو دا هغه یو تسلسل دی چې د هغې چې کوم پیروکار دي یا کارکنان دي هغې ته هم دا څیز منتقل کېږي لګیا دی داسې به څه کمزورۍ نه د پی ټي ایم په ملګرو کې هم وي د چې کوم د منظور پښتین پیروکار دي یا د پی ټي ایم مبارزین دي په هغه کې هم کمزوریانې وي خو داسې قسمه خبرې کول داسې عہدیدار دپاره دا ډېره نامناسب خبره ده بیا د ټول نه افسوس خبره زه په هغه باندې ډېر زیات افسوس کوم دا خو پرېږده وه د دغو هېڅ نوم نشته یا به تاسو پیژني یا به نه پیژني څوک به فالو کوي یا به نه فالو کوي خو سردار حسین بابک چې یو ذمهدار شخصیت دی یو توانا آواز دی همیشه دپاره چې کومه دی هغه دا خبرې کوي چې موږ قام ته دا ورکړي دي موږ قام ته دا ورکوو زموږ ملولي داسې دی زما باچا خان داسې دی ته رالګ یو بیا هغه ته لایک ورکړې او هغه چې کوم ریاکشن په هغه باندې کوي نو د لایک د ریاکشن څه مطلب دی مطلب یې دا دی چې دا څیز سره زه اګریم ته هغه کنزلې لایک کوې نو دا ډېره د افسوس خبره ده او د داسې یو لیډر سره چې داسې یو لیډر یو داسې قسمه حرکات کوي نو په دې باندې ټول ګون بدنامیږي زه بیا شکریه هم ادا کوم د احسان الله صاحب چې کوم انجینر احسان الله خان صاحب دی چې کوم جنرل سوري چې کوم ترجمان دی نو ظاهره خبره هغه یو پوسټ کړی دی چې تاسو خپله باندې دا کم کس چې کنزل کړي دي نو هغه د معافي وغواړي او استعفا دی چې کوم دی هغه په خپله باندې ورکړي نو هغه هلک استعفا هم ورکړي زه تاسو سره ټول فوټیجز چې کوم دی هغه هم شیر کول غواړم خو اهمه خبره تاسو زه کول دا غواړم چې د دې شیانو پیدا نه چې کوم دی ملولي ته کېږي چې دا د منظور پښتین چې کومه دی مورکۍ وکنځي نه د منظور پښتین چې کوم کارکنان د هغې د فایده کېږي او نه منظور پښتین ته کېږي چې هغه راولګي او د دې کارکنان د دې مشران چې کوم دي هغه وکنځي دا نیچ حرکت دی تورسري چې کوم دي هغه به د دې څیز نه موږ مبرا ساتو کنزل به پکې نه کوو سیاست خو چې کوم د کنزلو څیز نه دی سیاست خو چې کوم دی دا خو د ډیپلوماسي نوم دی دا خو د مفاهمت نوم دی دا خو د خوږې خبرې نوم دی دا خو د تربګنۍ د لانجې نوم نه دی دا خو هر څیز په ته د خبرو د لارې حل کوئ د لانجو نه غیر ورته یو څیز حل کړي چې په هغه کې نه وینه چې کومه دی هغه توی شي نه په هغه کې هډوکي مات شي نه په هغه کې کنزل وشي نه په هغه کې د چا مور خور چې کومه دی یاده کړی شي this is not politics that اوس چې مونږ کوم روان کړی دی یا یې مونږ کوو دا کومه طریقه چې مونږ روانه کړې ده دا مونږ چا ته ځان ایکسپوز کوو دا مونږ هغه خلکو ته موقع ورکوو چې کوم کیټلیسټ دي کم غواړي چې د دې قوتونو ترمنځ مظاهره دغه چې کومه دی بې اتفاقي راشي نو دا ډېر غلط کار شوی دی او ډېر د افسوس مقام دی باقي موږ په دې پیج باندې دغه شان ویډیوز چې کوم دي کله کله تاسو سره شیر کوو د ډېر وخت چې په دې پیج باندې موږ ویډیوز نه دي شیر کړي ځکه چې څه پابندیانې د فیسبوک د طرف نه وي نو هغه چونکې اوس موږ ته ریلایز شو چې اوچتې شوي دي نو کوشش کوو چې موږ ټایم وباسو د باندې خپل چې کوم خیالاتو اظهار کوو یا چې کوم پبلک انټرست ریلیټډ څه دغه وي هغه به تاسو سره موږ شیر کوو تھینک یو